سینوها 21مه برخه د کرد د ټاټوبي په لور. له مینا او کپتا سره یو ځای روان شو او د هاتي پلازمینه خطوشه مو پرېښوده. خطوشه داسې یو ښار و چې د دیوالونو یې وینې څڅېدې او د نړۍ د راتلونکي په هکله فیصلې پکې کېدلې. موږ د هغو ژرندو تر څنګ تېر شو چې ړندو اسیرانو ګرځولې او هغه کسان هم ولیدل چې په سیخونو کې یې ورکړي ول. معلومه شوه چې هغوی کوډګران ول. بیا د ساحل په لور روان شو او د هاتي هغه یوازیني بندر ته ورسېدو چې بهرنیانو پکې په ازاده توګه تګ راتګ کوو، خو د هېواد داخل ته د ننوتو اجازه نه لرله. دغه بندر هم د نړۍ د نورو بندرونو په شان ډېرې شرابخانې او عمومي کورونه درلودل او له دغو شرابخانو او کورونو تل د سریاني موسیقي غږونه اورېدل کېدل. کله چې به د بیړیو ماڼوګان او عمله دغه بندر ته ننوتل ځان به یې نیکمرغه احساسوه، ځکه چې هلته ښځې شراب او خواړه پرېمانول او دغه ټوله له دې دریو شیانو پرته بل څه نه غواړي. په هر ځای کې چې دغه درې شیان ور پیدا شي نو ځان نیکمرغه بولي. موږ څه موده په دې بندر کې ایسار شو او هر ځل چې به کومه بیړۍ د کرد پر لور حرکت کوو ما به مینا ته وویل په دې بیړۍ کې لاړه شه. خو هغې به ځواب راکړو چې دغه بیړۍ کوچنۍ ده او په سمندر کې به ډوبه شي. بیا به یې ویل چې دغه بیړۍ لویه ده، د سوریې د بیړیو له ډلې څخه ده او زه چمتو نه یم چې په هغې کې ولاړه شم. بله پلمه به یې دا کوله چې د دې بیړۍ مانوس هم سړی نه دی او ډارېږم چې په لاره کې ما په سمندري غلو خرڅه نه کړي. ما په نوموړي بندر کې طبابت کوه او هلته هم ناروغان راتلل، ځکه چې د مصري ډاکټرانو شهرت دغه بندر ته هم رسېدلی و. یو کس چې ما ته د مالجي لپاره راغی د بندر د عسکرو قمندان و. دغه سړی له هغه ښځو سره په نزدېکت کې پر دغې ناروغۍ اخته شوی و، ځکه دی به هغه ښځو ته ورته چې په دغه بندر کې په عمومي ځایونو کې اوسېدلې. ما په سوریه یعنې ازمیر کې د اوسېدو پر وخت دغه ناروغي وپېژندله او له سریاني ډاکټرانو مې د هغې درملنه هم زده کړه. د بندر د ساتونکو قمندان د دې ناروغۍ له امله له ښځو سره ساتلي نشوه کولی. ده ویل دغه ناروغي له یوې ښځې ورغلې او د هماغه په سیخانو کې نایستلې او وشلې ده. هغه سړی له خپلې ناروغۍ ډېر کړی ده، ځکه چې په دغه بندر کې دود داسې و هرې ښځې چې به د ښار په عمومي تفریح ځایونو او شرابخانو کې کار کوه مجبوره وه چې له حجرې پرته د ساتونکو له قمندان سره څملي. خو دغه سړي د ناروغۍ له کبله له دغو سات تېریو څخه خوند نه شو اخیستلی. کله چې ما درملنه وکړه او هغه له ښځو سره له تفریح کولو خوند اخیسته داسې خوشحاله شو چې ما ته یې ویل د خپل ناروغ غړي په وزن چې اوس روغ شوی تا ته سره او سپین درکوم. ما ورته وویل زه ستا زر نه غواړم او که غواړې کوم شی ماته راکړې نو خپله هغه چاړه راکړه چې تر ملا دې تړلې ده. د ساتونکو قمندان وخندل او ویې ویل په دې چړې به ته څه وکړې، ځکه چې نه سره زر دي او نه سپین زر. خو زه پوهېدم چې دغه چاړه له هماغه فلز څخه جوړه ده چې اوسپنه بلل کېږي او بیا یې د هاتي له هېواده بهر دومره ډېره ده چې د اوسپنې چاړه په همدې وزن د سرو زرو د یوې چړې 10 برابره بیه لري. کله چې زه په خطوشه کې وم غوښتل مې یو دغسې چاړه واخلم، خو دغه چاړه پر بهرنیانو نه پلورل کېده او که مې ټینګار کړی وی ښایي راباندې شکي شوی وی. دا بعد څرګنده شوې وه چې زه نیت لرم دغه چاړه له هاتي څخه د باندې یوسم، خو دغې چړې د هاتي د اوسېدونکو لپاره ارزښت نه درلود. کله چې د ساتونکو قمندان پوه شو چې زه په رښتیا دغه چاړه غواړم او په دې هم پوهېده چې زه په ډېر ژر له هاتي ولاړ شم نو خپله چاړه یې ماته راکړه. دغه چاړه دومره تېره ده چې د سماق له ډبرو د تېرې چړې په پرتله ږیره ښه خري او په اوسپنیزې چړې مس سره او سپین زر پرې کولی شو. په دې بندر کې یو څړځای و چې د هاتي خلقو به هلته خپلې غواوې او غوایي پیول او ځوانانو به له هغو غوایو سره لوبې کولې. د هغوی په مخ کې به نڅېدل او پر ملاو به یې غشي ټومبل. کله چې مینا دغه غوایي لیدل خوشحاله شوه، ځکه چې پوهېده د غوایي په مخ کې نڅېدل او د خپلې نڅا تمرین کولی شي. کله چې ما د لومړي ځل لپاره د سخوندر په مخ کې د مینا نڅا ولیده داسې حیران او هک پک پاتې شوم چې بیانولی نه شم. هغه غوایي چې هلته ساتل کېدل د مصر د سویل په ځنګلونو کې تر وحشي پیلانو خطرناکه دي، ځکه تر هغه چې پیل ونه ځورول شي
پر انسان حمله نه کوي، خو یو غویه ډېر خطرناک وي او کله چې انسان وګوري پر حمله کوي. ښکار د چړو په شان تېروي او په یو ګوزار سره خپل ښکار د انسان په خېټه یا سینه کې ننستلی شي. هغه اوچتولی او پر ځمکه یې ویشتلی شي. مینا له نریو جامو سره د غوی په مخ کې نڅا پیل کړه او په حیرانوونکي ډول یې ځان له ښکرو ژغوره. هغې داسې چټک حرکتونه کول چې د سړي سترګو یې د نڅا حرکتونه نشول تعقیبولی. کله خو به دومره زړوره شوه چې په یو ټوپ سر به د غوی په سر ودرېده او دواړه ښکاران به یې کلک ونیول. بیا به په یو حرکت سره د غوی پر ملا کېنسته او بیرته به راکوزه شوه. کله چې د مینا نڅا خلاصه شوه، ځوانانو د هغې په غاړه کې ګلان واچول او هلته موجودو ماڼوګانو ویل چې په ګرد کې د غوی په وړاندې نڅا لیدلې، خو کله یې هم نه دي لیدل چې څوک دې په داسې حرکت او زړورتیا وګډېږي. کله چې له څړځایه ستانه شو، زه خفه وم ځکه چې پوهېدم همدا غوی چې هغه یې په مخ کې ونڅېدله یو ځوانه ښځه بله ځانه قربان کړي، ځکه چې مینا فیصله کړې وه د خپل خدای په مخ کې به ځان قربان کړي. د هغې خدای هم یو غویه یا غوی ته ورته شی دی. بیا د کرت د ټاپو یو بیړۍ بندر ته راورسېده او دغه بیړۍ نه لویه او نه ډېره کوچنۍ وه. ماڼو یې هم نیکسیرته سړی معلومېده. مینا وویل چې له دغې بیړۍ سره به د کرت ټاپو ته ولاړه شم چې ځان خپل خدای ته وسپارم او غوره ده چې ته هم زما له تګه وروسته د خپل ژوند په فکر کې شې. زه پوهېږم چې له بابله دې زما د ژغورلو په وخت کې تاوان وکړه او بیا دې هم له دې کبله چې نه دې غوښتل په هاتي کې ما یوازې پرېږدې راستون شوې. ما وویل زه تا یوازې نشم پرېښودلی چې د کټ ټاپو ته ولاړ شي. مینا وویل ولې نه غواړې چې ما یوازې پرېږدې چې کټ ته ولاړ شم؟ که د بیړۍ له ماڼوګانو ویره لري نو هغه خو نیکسیرته سړی دی او ما به په لاره کې پر سمندري غلو خرڅانې کړي. روغه رمټه به مې کټ ته ورسوي. ومې ویل مینا زه پوهېږم چې د بیړۍ ماڼو سم سړی دی، خو ته پوهېږې چې زه ولې غواړم له تا سره د کټ ټاپو ته ولاړ شم، ځکه چې زه پر تا مین شوی یم. مینا خپل لاس زما په لاس کې کېښود او ویې سینوها زه له تا سره له ژوند کولو خوند اخلم، ځکه چې تا څو هیوادونو ته بوتلم او د دغو وطنونو خلک دې ما ته راوښودل. زه د دغو هیوادونو په لیدلو دومره بوخته او مصروفه شوم چې خپل وطن کرت مې له یاده وتلی و. له همدې امله کله چې به تا ته ویل چې کرت ته لاړه شم، ما به خپل سفر په بېلابېلو پلمو ځنډوه، ځکه چې له تا څخه بېلېدلی نه شوم. خو کله چې د غوی په مخ کې ونڅېدم نو راپیاد شول چې زما خدای زما په تمه دی چې ورشم او خپل پیغلتوب هغه ته ډالۍ کړم. که زما خدای زما د پیغلتوب ترلاسه کولو په انتظار نه وی، ما به تا ته ډالۍ کړی و. ما وویل مینا موږ یو ځل په دې هکله خبرې کړې دي او ما وویل چې له دې موضوع تېر شوی یم. زما علاقه د هغه څه لپاره نه ده چې ته یې فکر کوې، ځکه هغه څه چې ته یې لرې نورې ښځې هم لري او کله چې یو سړی ترې وغواړي چې خوري شي دغه غوښتنه مني. غوسه پر مینا برلاسه شوه او زما لاس یې ټینګ کړه او ویې ویل که ته د شرابخانو او د عمومي ځایونو د ښځو غوښتونکی ورځه او له هغوی سره مستي وکړه، خو په دې پوه شه چې زه به داسې غوسه شم چې ممکنه ده تا ټپي کړم او له بدنه دې وینه وبهیوم. زه غواړم ته هم زما په شان وې او هماغه ډول چې ما لا تر اوسه له کوم سړي سره تفریح نه ده کړې، ته هم باید له هېڅ یوې ښځې سره تفریح ونه کړې. ما ورته وویل ستا خدای ته له نارینهو سره له تفریح منع کړې، خو زما هېڅ یو خدای هم لا زما لپاره بندیز نه دی لګولی. مینا وویل خو که ته له کومې ښځې سره تفریح وکړې او بیا زما په سر لاس کېږدې زه به دې ژوبل کړم. ومې ویل مینا له دې عمله ډاډه اوسه، ځکه چې له ښځو سره تفریح کول داسې کار نه ده چې یو سړی دې تل ورته هیله ولري. ما یو ځل له یوې ښځې سره د تفریح لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل او بېوسله شوم او دې چارې له ښځو سره له تفریح داسې زړه کړی یم چې اوس له زړه نه غواړم کومه ښځه خپله خور کړم. مینا وویل د دې کبله چې زه یو ښځه یم دا خبره راباندې بده لګېږي چې یو سړی ووایي له ښځو سره له تفریح کولو خوند نه اخلي. کله چې شپه شوه زه ویده شوم او ومې لیدل چې مینا د نورو شپو په خلاف په دې شپه زما کوټې ته رانغله.
هغې ته مې نارې کړې او ومې ویل مینا ته هره شپه د خپل بدن په تودوخې ګرمولم ولې نن شپه نه راځي چې ما ګرم کړې ایا له ما څخه د نننیو خبرو له امله خفه شوې مینا وویل نه سینوها زه له تا خفه شوې نه یم خو نن شپه مې بدن دومره ګرم دی چې که تا ته درشم او خپل بدن در سره ولګوم د ډېرې تودوخې به ښایي ته وسوځوم زه ولاړ شوم او هغې ته ورغلم او بدن مې لمس کړه پوه شوم چې تبی ده هغې ته مې وویل فکر کوم چې ته ناروغه شوې اجازه راکړه چې معالجه دې کړم مینا هېڅکله نه غوښتل چې معالجه شي او ویل چې زما خدای به ما معالجه کړي خو ما ورته وویل ایا ستا خدای د دې پرته چې اوبه او خواړه وخوري ستا تنده او لوږه ختمولی شي ناروغي هم همداسې ده او باید د ډاکټر درمل وي چې ناروغي معالجه شي مینا موافقه وکړه او درمل یې پرې وخوړل ما یو ډول مسکن درمل هم ورکړل ورته ومې ویل اوس ویده شه ځکه د دې درملو له خوړلو وروسته باید سړی ویده شي چې ناروغي له منځه ولاړه شي مینا ویده شوه خو زه تر سهاره د هغې پر بسترې ناست او ویښ وم او کله چې سهار پیلېده د خوب لپاره خپلې کوټې ته ولاړم خو د مینا ناروغي ډېره اوږده نه شوه هغه ښه شوه او داسې ورځ راورسېده چې موږ باید د کټ پر لور خوځېدلی وی خپل مری کاپتا ته مې وویل چې د سفر وسایل برابر کړه چې په بیړۍ کې سپاره شو او د کټ ټاپو ته د مینا وطن دی ولاړ شو کاپتا وویل ما اټکل کوو چې د دې نجلۍ له امله به ته ما اړ کړې چې په بیړۍ کې سپور شو خو مخکې تا راته ویلي چې موږ به نور هېڅکله په کښتیو کې سپاره نه شو بویه زه له دغې بدبختۍ څخه خپلې جامې وشکوم خو دا کار ځکه نه کوم چې وروسته به بیا ګنډولو ته اړ شم بویه ما ژړلی وی خو ځکه نه ژړم چې ډارېږم خپله دغه یو سترګه به هم له لاسه ورکړم خو د تسالۍ لپاره یوازې یو شی لرم او هغه دا چې زما د اټکل پر بنسټ به مې دا وروستی سمندري سفر وي او له دې وروسته به په بیړۍ کې سپور شم په هر حال له دې امله چې یقین مې درلود له دغه ښځې سره به د کرت ټاپو ته ځي ما د سفر وسایل تیار کړي دي زه د کاپتا له لوري د سخت اعتراض او شور ماشور په تمه وم خو دا چې زر تسلیم شو حیران شوم وروسته متوجه شوم چې هغه له سفره 2-3 ورځې مخکې په بندر کې له یو شمېر ماڼوګانو او د بیړیو له مالي سره خبرې کړې او د سمندر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې د څپو له امله پیدا کیږي هغه له ماڼوګانو ځینې سپارښتنې اورېدلې دي مثلا ورته ویلي دي چې په بیړۍ کې تر سپرېدو یو ورځ مخکې دی هیڅ شی نه خوري خپل کمربند یې کلک وتړي چې نس یې ټول وي او بیا دې بیړۍ ته ننوځي له ننوتو وروسته دې سمدستي څملي چې په دې ډول له سمندري ناروغیو سره نه مخامخېږي کاپتا تر سفر یو ورځ مخکې ډوډۍ ونه خوړه او کله چې په بیړۍ کې سپور شو خپل کمربند یې کلک وتړه د بندر د ساتونکو قمندان زموږ د بدرګۍ لپاره تر بیړۍ پورې راغی او د بیړۍ په ماڼو یې وسپارلم بیا د بیړۍ عملې ستر پاروګان په لاسونو کې واخیستل او بیړۍ له بندره حرکت وکړه کله چې له بندره ووتو د بیړۍ ماڼو د سمندر د خدای او د کرت ټاپو د خدای لپاره قرباني وکړه او بیا یې امر وکړ چې بادبان پورته کړي کله چې بادبان اوچت شو او بیړۍ په سمندر کې کږه شوه د سمندر څپو هغې ته ټکان ورکړه او ما د معدې د ستونزې او بدلون احساس وکړه بله ورځ چې له خوبه پاڅېدم ګورم چې د سمندر په منځ کې او شاوخوا اوچه نه ښکاري شین اسمان تود لمر او د سمندر باد ډېر قوي و او زموږ بیړۍ ګړندی مزل کوه د کرت له بیړیو یوه جنګي بیړۍ په دې ګمان چې موږ غلی یو موږ ته نږدې شوه خو کله چې پوه شول د کرت له بیړیو څخه یو خپل بیرغ موږ ته سلام وکړه او لرې شوه کاپتا چې نور د سمندر له ناروغۍ نه وېرېده د بیړۍ غولي ته راغی او له عملي سره خبرې پیل کړې ویلې په نړۍ کې ډېر عجیبه شیان لیدلي او په یو سفر کې چې له مصره سوري ته روان و له سمندري طوفان سره مخامخ شو لږ پاتې و چې ډوب شي بیا د نیل په اوبو کې د مصر د اوبو ژویو په هکله خبرې وکړې هغه غوښتل چې دغو عجیبه شیانو له امله چې ده لیدلي وو هغوی حیران کړي له دې وروسته د بیړۍ عملې
او ماڼوګانو خبرې وکړې او د سمندري ژوو او ډول ډول کبانو په هکله یې خبرې وکړې چې نیم بدن یې د انسانانو په شان دی او خوندور غږ لري. د دوی خبرو کاپتا داسې حیران کړ چې له ډاره یې فیصله وکړه چې نور به په خپلو خبرو سره د بیړۍ د عملې د حیرانولو فکر نه کوي. څومره چې ګرد ته نږدې کېدو مینا ډېره خوشحالېدله. د سمندر نسیم یې ویښتان پریشانه کول او نور هم ښکلي کېده. خو زه له دې امله خواشینی وم چې هغه له لاسه ورکوم او له ځان سره مې ویل چې کله مینا پرته له ګرد ته ستون شوم او مصر ته ولاړ شم. مصر ته په تګ به خوشحاله نه شم او خوند به رانه کړي ځکه چې له مینا پرته ژوند راته تریخ ښکارېده. زه ډېر ښه پوم چې له دې وروسته د مینا لاس نشم نیولی او د هغې د بدن تودوخه نه احساسوم. د بیړۍ ماڼو او عملې چې د ګرد اوسېدونکي ول د مینا ډېره درناوی کوو ځکه چې پوهېدل دا هغه پیغله ده چې خپل پیغلتوب به د ګرد خدای ته ورکړي او په دې هم پوهېدم چې هغه د غوایي په مخ کې ښه ګډېږي. کله چې ما غوښتل د ګرد د خدای پاک له ماڼو او عملې توضیحات وغواړم هغوی به ځواب نه راکوه او یا به یې ځان غړوه او ویل به یې ته بهرنی یې او موږ ستا په خبره نه پوهېږو.